السلام علیکم درنو معزز افغانانو هیله مند یم دا ویډیو د سره شیر کړئ زموږ غږ هم د سره بدرګه کوي کیدای شي زما په خبرو ستاسو د ویډیو شیر کولو د یو افغان ورور ژوند وژغورل شي. دقیق معلومات لرم. هغه خلک چې زه یې پیژنم 4 هغه کسان چې په اردو کې کار کوه بیګا شپې په کارتینو کې د کورونه ویستل شوي دي او بیا په شهادت رسېدلي. د مزار شریف نه دقیق معلومات لرم چې یو ځوان پرون د خپل کور نه ویستل شوی ده د هیبتي ځناورانو د پنجاب د اجیرانو طالبانو له خوا نه او بیا مریض نه مکمله غوسه شوې ده او جنازه یې 2 کوسې اخوا هغه شوی ده طالبانو کړی ده. خلک وایي چې کسان راغله لونگی در سرشان بود و گفت ما طالب هستیم خود در اردو کار کردی ما تو را میبریم چند سوال داریم و سبا جنازیش تنش از سرش از تنش جدا و در کوچی دیگه جنازیش پیدا شد. زه په ټولو هغه افغانانو باندې چې په اردو یا په پولیسو کې یا په امنیت کې کار کړی ده یا د حکومت په مهمو پوسټونو باندې کار کړی د رب په ذات مې د قسم د دلسوزۍ نه درته وایم کیدای شي زما په دا غږ باندې او ستاسو په ویډیو شریکولو باندې د یو افغان ژوند وژغورل شي، په افغانه مور بوره نشي او یوه افغانه خور بې وروره نشي، یوه افغانه خور کونډه نشي. زما د رب په وحدانیت قسم وي دقیق معلومات لرم چې 4 کسان یې په کارتینو کې د کابل په کارتینو کې په شهادت رسولي او ما ته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ولسوالیو نه خلک اړیکې اسانه سي چې وروره په ډار کې یو په وهم کې یو په ویره کې یو شپې له خوا دا خلک راځي او کسان باسي او په مرموز شکل باندې وروره په شهادت باندې رسوي. نو حالات داسې یو حالات دي چې پوښتنه نسته، نظام نسته، حکومت نسته، محکمه او څارنوالي او پوښتنه او کېږنه نسته. طالب د پنجاب زناور اجیر د پنجاب غلام خپله هم قاضي ده، هم څارنوال ده او هم وروره جلاد ده او هم عسکر ده. نو وروره چې کله طالب راځي د پنجاب اجیر راځي د تا غاړه غوڅوي ملګرو دا ویډیو شیر کوي نو ته به په چا وژاړې، په چا به قضاوت وکړې، په چا ته به ته خپل هغه د زړه درد ووایې. نو زه ټولو نه دا هیله کوم تر څو حالات نارمل کیږي، تر څو د حق او د باطل معلومات کیږي، لطفا د خپل ژوند ساتنه وکړئ، د خپل ځان ساتنه، د خپل ژوند ژغورنه او ساتنه دا په تاسې په عرض ده. د دې خلکو په مکر مه غولېږئ، د دې خلکو په یو عمومي عفوه مه غولېږئ، په دشمن باندې دومره زر اعتماد مه کوئ. دا خلک د اعتماد وړ نه دي. بهتره دا ده چې په فارسي کې وایي مالته هوش بگی مردمه همسایه را دزد نگی. خپل ځان ته پام وکړئ، د خپلو کورونو نه ووځئ، لاړ شئ د خاله، اما، کاکا، ماما، دوستانو د بل چا کره اوسېږئ تر څو حالات یو څه ناڅه نارمل کیږي. که د ډېر خلک دي چې وروره پخوا به د همدې پنجابي اجیرانو غلامان اوس ورته لکۍ وهي، اوس ورته وروره چمچې وهي. زه دې چمچو ته وایم چې زما د په خدای قسم وي چې په دې خاوره مې زړه بدېږي، په دې ولس مې زړه بدېږي. همدا اوس د سیدې کار نه راغلم او په خدای مې د قسم وي چې دغه ویډیو لایو مې درته دا کلیک ورکړ چې 2 منټه هم دې ما نه کېږي چې زه خپل کور ته را داخل شوی یم او ما فورا وروره دا لایو ویډیو ځکه وکړه چې زه به تاسو سره انشاءالله ما غوښتنه کړې که هغه خلکو وغوښتل او ما ته یې عکس راولېږه زه به د هغه شهید عکسونه ستاسو سره شیر کړم چې طالبانو سر ترې نه غوڅ کړی ده پرون، او زه به د هغه 4 کسانو عکسونه چې ما ته راسي چې دوی وباسي او وایي چې موږ طالبان یو تا نه یو څوک پوښتنې کوو عمومي عفو اعلان شوي او بېرته دې راپرېږدو او وروره بیا سبا بل سبا د هغه مړي را پیدا کېږي. دا یوازې د کارتینو قصه نه ده او نه په د مزار په ښار کې هغه ده، په ټول افغانستان کې همدغه ده. نو لطفا خپل ساتنه وکړئ. تاسو ټولو ته حقایق معلوم دي. په افغانستان کې چې کوم خلک اوس اوسېږي په سلو کې 99% خفه دي، په ډار کې دي، په وهم کې دي، په ویره کې دي. نو لطفا سادهګان کېږئ مه، په دشمن باندې دومره زر اعتماد مه کوئ. تاسو 6 میاشتې یو کال انتظار وکړئ چې آیا دا د سړي زامن شوي دي، نو آیا دا خلک چینج شوي دي، آیا په دې خلکو کې تغییرات راغلی، آیا تاسو په دې ویډیوګانو کې د خلکو وهلو ټکولو په قنداقونو د ټوپک په څوکو باندې د خلکو چوخول دا نه وینئ؟ دا ډېر بېرحمه خلک دي. دو ته مسلمانان منافقین ښکارېږي، دو ته مسلمانان فاسقان ښکارېږي.
دو ته مسلمانان کافران ښکارېږي، دو ته مسلمانان یهودان ښکارېږي، دو ته مسلمانان مشرکان ښکارېږي. په دو اعتماد مه کوئ. د دو تربیه داسې شوې چې دوی باید سخدله وي. د دوی تربیه داسې شوې چې دوی باید رحم بغیر د مدرسې د کوني بل په هیچا رحم ونه کړي. دا ویډیو د سره شیر کړئ. تاسو هم غږ بدرګه کوئ، په مختلفو نومونو باندې اکاونټونه جوړ کړئ او دا تبلیغ وکړئ چې د خپل ځان ساتنه وکړئ. په دشمن باندې دومره زر اعتماد کول دا کمال حماقت ده. دومره حماقت مه کوئ. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپلو لاسونو ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. دا خلکو مشر او کشر نه ده معلوم. دا خلک تر اوسه په رینجرو کې د خپلو موټرو د تیلو پیسې نه لري، نو دوی به دا حکومت او دا نظام څنګه وچلوي؟ هغه هاموي ورته وایي که هانوي ورته وایي، غټ ټانک یې بولی ده او د تیلو په ټانک کې درولی او هلته د تیلو والا ته وایي چې د 1.5 افغانیو تیل راته واچوه. هغه دومره قوي ماشین لري چې دا څنګه سټارټ کوي او دا یو اکسلیټر ورکوي، په دا یو اکسلیټر باندې هغه 15 لیټره تیل خوري او دی ورغلی دغه 1.5 موټر یې تیل خلاص کړي دي، 1.5 روپۍ تیل غواړي. دا نااهله خلک دي، دا قاتلان دي. ما تاسو ته په لومړۍ ورځ ویلې چې خوشباوري مه کوئ. د افغانستان خلک چې تباه او بدبخت دي په خوشباوره دي. ولا ما خوشباور هستیم، ولا من خوشبین یو، ولا من خوشباور یو. دشمن ته څنګه خوشبین یې؟ دشمن ته څنګه خوشباور یې؟ 20 کاله د افغانستان تباهي او بربادي کړې، ته راغلی په یو ورځ باندې خوشباور؟ که چېرته د دې خلکو عمومي عفو رښتیا وي، جنرال لطف الله کامران یې ولې تر اوسه پورې ساتلی ده؟ د لغمان والي یې ولې ساتلی ده؟ د بادغیس امیر د امنیت یې ولې په شهادت باندې ورسوه؟ ځوانان ولې په کنداغونو او په ټوپکونو باندې وهي او شکنجه کوي؟ دوی صرف مکار دي. ما تاسې باندې غاړه خلاصه کړې وه چې دا منافقین دي او د منافق دا صفت وي واذا عاهد غدر، چې کله چې واده کوي د خپل وعدې خلاف غدر کوي. دا غداران دي، دا غداران دي. په دې باندې اعتماد مه کوئ. زما د خبرو انداز په توندو الفاظو ده، خو د زړه درد ده. د زړه درد لرم ستاسو سره. د هغه انسانانو د جملې ځینې نه یم چې یو وخت دلته یو لاس یو غوږ په بالغ کې ده او په بل غوږ باندې لاس کې ده او کرای ویده شه. ایمان لرم، وجدان لرم، دلسوزي لرم، صلې رحمي لرم. په ټولې نړۍ کې مې په افغانانو زړه خوږېږي. په ټولې نړۍ کې افغانستان راته ګران ده. په ټولې نړۍ کې په افغانستان ژړېږم، دردېږم، کړېږم. دغه یو هفته چې په نوم یې افغان د ځمکې په هر کونج کې اوسېږي، ټولو ژړاګانې کړي، ویرې کړی، دردونه لري. زموږ خویندې ورونه ټول په ژړا او په ویر باندې ناست دي. بیا هم غږ کوم په تاسې ټولو باندې چې په دښمن زر اعتماد مه کوئ. د خپلو کورونو لاړ شئ، د خپلو خپلوانو کره اوسېږئ، ادرسونه سره بدل را بدل کړئ. که په اردو یا پولیس یا په امنیت کې مو وظیفه کړې، شپې له خوا نه مو باسي او په مرموز شکل باندې مو په شهادت رسوي. دا کاذبان دي، کانټینر یې ډکوي، د افغانستان وسلې پاکستان ته اړوي، د افغانستان تجهیزات پنجاب ته اړوي. بیا پنجاب وایي چې په یو هفته کې د افغانستان سره زمونږ بزنس او تجارت ډیر زیات مخته تللی. وظالم پنجاب کاذب افغانستان تر اوسه حکومت نه لري. تر اوسه زمونږ ګمرکات لا بند دي، دروازې یې بندې دي. نو دا څنګه بزنس ته؟ تر اوسه بزنس شروع شوی نه ده. بیا تاسو یو په دوه مخته لاړ. دا دروغ وایي، له هغې خوا تشې کانټینرې رالېږي او له دې خوا یې ډک ډک د وسلو، د راکېټونو، اوالونو او د تجهیزاتو نه یې ډک ډک وي. ویښ شئ، بیدار شئ خلکو، سکوت مات کوئ. په خصوصا چې په خارجي هېوادونو کې یاستئ، په هر ځای کې چې د افغانستان کې د حیبتي ځناورانو د ظلمونو خلاف غږ پورته کېږي. زه سلام کوم تاسو ته چې تاسو پکې برخه اخیستې او بیا هم برخه اخلئ. تر ټولو لوی لاریون په لندن کې، په پاریس کې، په اتریش کې، په جرمني کې، په دې هېوادونو کې ترسره شو، په امریکا کې، په کاناډا او اسټرالیا کې، او نور لاریونونه به هم تر هغو کوو تر څو پورې چې وروره په ګران افغانستان کې د هر افغان حق ووینو، د هر افغان دپاره عدالت ووینو. زه بیا هم په ټوله غږ کوم او په ځانګړې توګه خصوصي په پښتنو باندې غږ کوم چې پښتنو خوشباوره کېږئ مه. په پنجابي دښمن دومره زر اعتماد مه کوئ. د ملا په 2-3 خوږو ټکو مه غولېږئ. د ملا په اوښکو مه غولېږئ. د حماسي موټکمار په 2-3 خوږو خبرو مه غولېږئ. تاسې ډېر په زړه صادقان یاستئ او ډېر زر دوکه کېږئ، ډېر زر غولېږئ، ډېر زر خوشباوره کېږئ. دا هغه منافقین دي چې په 20 کاله کې افغانستان تباهي بربادي وکړه. هغه افغانستان چې نن به د اماراتو غوندې جوړو، د
د هانکان غوندې به جوړو د بینکاک غوندې به جوړو هغه افغانستان چې د پاریس او د نیویارک غوندې به جوړو د دې هیبتي ځناورانو د لاسه نن ټول افغانان په کابل میدان وګورئ د هېڅوک وروره خپل کور نه پرېږدي خپله ځمکه نه پرېږدي خپل قبرستان نه پرېږدي خپل جومات نه پرېږدي خو مجبوري ډېر بد شی ده دغه کوم حالت چې راغلی ده دا خلک چې دا میدان کې په دا 8 ورځې پراته دي دوی ته پته ده چې د طالب سره بدبختي ده د طالب سره منافقت ده د طالب سره دروغ دي پنجاب ورته لیست ورکړی ای خلکو چې ذره وطن دوستي در کې وي یعنې چې دومره کوي وطن دوستي در کې وي طالب دې نه پرېږدي زما د زړه او د ایمان خبرې دي ای کاش صبر مې درلودلی ای کاش د خلکو غوندې زه خاموش په کور ناست وای ای کاش سترګې مې پټې کړې وای ای کاش غوږونه مې کاڼه وه چې ما نه اورېده خوب نه راځي آرام نه لرم راحت نه لرم زه په دشمن اعتماد نه لرم اعتبار نه لرم یقین نه لرم هره شپه فکر کوم چې نن شپه به زما په لسګونو ځوانان د اردو او د پولیسو د امنیت سرتیري به د کور نه ویستل کېږي او په مرموز شکل په شهادت رسېږي په فیسبوک کې څوک عکس نشي ورکولی په فیسبوک کې څوک ورباندې لیکنه نشي کولی له ډار نه دې ځوانانو په فیسبوک کې ګروپونه ختم کړل په واټساپ کې ګروپونه ختم کړل زه تاسې نه ملامتوم چې ډار شوي یاست زه پوهېږم چې ځان ډېر خوږ ده ژوند ډېر خوږ ده تاسو ښه کار وکړ خو موږ ته یې راولېږئ موږ شیر کوو موږ د سره غږ بدره کوو موږ به حق ته حق وایو او د دې ظالمانو د دې غاصبانو د دې پنجابي اجیرانو دا د اکوړي د مدرسې د کونیانو خلاف من به انسجام جوړوو منسجم کېږو به ما ته ډېر پښتانه زنګونه راوهي چې مه کوه دا ټول افغانان دي پښتانه دي نه چې سکه ورور مې وي چې افغانستان ته جفاکار وي چې سکه ورور مې وي د پنجاب غلام وي زما له خوا نه ورباندې توف لعنت ورور مې نه ده دشمن مې ده دشمن ته ورور ویل حماقت او حماقت ده لږ خو صبر وکئ د خدای بندګانو لږ خو صبر وکئ هغه په خپل رینجر کې تیل نشي اچولی هغه به دا نظام وچلوي هغه په هانوي موټر کې د 1.5 افغانیو تیل اچوي هغه به دا نظام وچلوي هغه رینجر بیا یې چې په کوم ځای کې ودرېده دا به بیا نظام وچلوي دومره احمقان یې رکشې والا یې راتاو کړی و چې رینجر کې تیل نشته لږ یې درپسې راکش که هغه ورته ویلي چې وروره په دې رکشه کې 2 کسان موږ وړو د 3یم نفر زور نه لري نو دا رینجر به څنګه راکش کي رشکې والا یې په سر سر وهلی و چې ته ولې زبان بازي کوې ولې دلایل وایې زه تاسو ته یوه خبره کوم 23 د اګست 2021 یاد ساتئ فقط 1 میاشت 2 میاشتې انتظار وکئ دا کوم کسانو چې خوشبیني ښکاره کړې ده دا کوم کسانو چې خوشبیني ښکاره کړې دا به ټول پښیمانه یاست دا ټول به بیا وایي چې بد هم کړي دي دا خلک د خوشبینۍ وړ نه دي دوی ته فقط د مدرسې د مفعول او کوني نه بغیر نور ټول خلک ورته منافقان او فاسقان ښکارېږي فاجران او مشرکان ورته ښکارېږي نه ډاکټر ته قدر لري نه انجینر ته اوس خو دوی پوهېږي چې نظام نشي چلولی یوازې د افغانستان ډیجیټل سیستم دوی نشي چلولی یوازې دوی د بانکونو سیستم نشي چلولی نن یې په بانک کې درته یو حاجي صاحب راوسته زمونږ په کلي کې بې سواده خلکو پخواني چوپانانو ته هم موږ حاجي صاحب وایو حاجي صاحب یې درته راوسته هغه حاجي صاحب مخکې محمد ادریس نوم یې و بیا یې نوم عبدالقهار سو بیا یې نوم وروره خالد ریاض و که شاریاز و یو ځل شاریاز و په ایسای کې بیا په طالبانو کې حاجي ادریس شو اوس چې رئیس د بانک شو مولوي عبدالقهار سو صبر وکړئ دا د پټي سر ده پټی پاتې سره ور ده دلته په کومنټ کې ډېر چیزې وایي ایس آی ته دا خلک زندهباد وایي ولې خود زندهباد به وي که نه تاسو چوکیو ته ورسولی سپوږونه به اوس لږ پاک شئ تر اوس هم لا نه دي پاک یو وحشت خپور ده